سلامونه ستړي مشي د باران پلس درنو کتونکو ته مده چې روغ جوړ به د صحت او عافیت جامې پرتنې وي خوږو کتونکو هیله مند یم چې د اختر درې ورځې به مو په خیر او خوشحالۍ سره تېرې کړې وي چکر به مو پکې وهلی تفریح به مو پکې کړې وي د لغمان اختریز راپور ده چې کوربۍ نصیر احمد روان ده که چېرته غواړئ چې خپرونه مو وګورئ او خوند ترې واخلئ نو زموږ فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. کتونکو دلته مې ترڅنګ یو تن دکاندار ولاړ ده په لغمان ښار کې کباب خرڅوي کړي خرڅوي ترڅنګ یې مهیان او دې ته ورته نور چبري کباب او نور خواړه هم شته له دې څخه وپوښتو چې دا اختر څنګه تېر کړه مشتریان یې څنګه ول په اختر کې د لغمان خلک ورته راتلل د نورو ولایتونو څخه خلک راتلل د دې دغه کباب یې خوړه خوراک یې کو له دې څخه به وپوښتو تاسو زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. سلام ستړی مه شئ. خیر اوسه کور ودان راځه نو په لومړي کې راته ځان معرفي کړه. احسان الله یم د لغمان یم د ګمیان رسولونکی. احسان جانه په لغمان کې دا کاروبار کوي څه دغه د اختر او اول او دویم ورځ مشتریان د څنګه نسبت تېر اختر ته؟ خو شکر د کار کی بس خبرې بار او خو ساعت تېرېږي شکر الحمدلله. ته خپله د اختر اول او دویم ورځ درېیم ورځ دلته وې که ته هم تللی وې چکر ته چکر دې وهه څلورم ورځ راغلی دکان ته؟ دوه ورځې مې چکر و او دوه ورځې مې کار کو خو د ښه کار وکړي. یعنې د اختر اول او دویم ورځ تللی وې چکر باندې؟ او چکر کوم ځای ته تللی وې چکر ته؟ بس بره لنګار ته تللی وم او ننګرهار ته تللی وم. ته خپله اشپز یې هلته چې تاسو په چکر باندې تللی وئ پخلی مو خپله کړی و که څه مو ځان سره وړي ول؟ پخلی مې خپله کړو هر څه ځان سره وړي پش دیګ بخار ګاډه بار چې څه شی مو پاخه کړي و هلته؟ غوښه هم پاخه کړې او نور شیان هم پاخه کړي وو. ښه یعنې تفریح مو کوله چکر مو ووهه؟ تفریح مو کوه چکر. څه پلان لري دا چې څلورم ورځ ده په پنځم ورځ په دوکان کې شپږم ورځ که ځې د افغانستان نور ولایتونو ته ځې څه پلان خو به نه لرې؟ لرم ولې نه لرم ځم چکر وم پنجشیر ته ځم قندهار ته ځم. نن راغلی جب د خالي شوی د ګټې لپاره راغلی وې؟ او ګټې لپاره. ډېره ښه ده چې له موږ سره د خپرونه وکړه مرکه دې وکړله. خدای په امان مخې ته. درنو کتونکو د کاکا خبرې مو اورېدلې وی ویل چې دلته نو په لغمان کې یو تن دکاندار ده یعنې په لغمان کې کباب خرڅوي مهیان خرڅوي دې ته ورته نور د خوراکي توکو ورسره ول دلته مې تر څنګ یو تن ښاري ولاړ ده دا چې دا له کومه ځایه ده له کوم ځای څخه راغلی لغمان ته یا خپله د لغمان د اختر یې څنګه تېر کړی دا به له دې څخه وپوښتو زموږ خپرونه تر پایه واورئ. سلام ستړی مه شي. وعلیکم سلام تاسو ته اول اختر مبارک وي او په ضمن کې زه خپل سید الله نومېږم د لغمان ولایت اوسېدونکی یم راغلی یم کابل نه په چکر باندې څه ملګرو دوستانو سره غواړم چې دا باقي ورځې په لغمان کې خپل دوستانو سره ولمانځم. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زه هم درته د اختر مبارک وایم تمه ده چې د اختر درې ورځې به دې په خیر او خوشحالۍ سره تېرې کړي وي او څلورم ورځ به دې په خیر پیل کړي وي. نړۍ مننه خوشحاله اوسئ. الحمدلله درې ورځې ښه په امن فضا کې تېرې شولې او غواړم چې لغمان کې دې لپاره راغلی یم چې دغه شنو درو نه خوند واخلو او د ښکلې فضا نه ښکلې ماحول نه خوند واخلو او په خوښۍ ولمانځو. راغلی له کابل څخه لغمان ته یعنې ته د لغمان ښکلاوې ګورې د لغمان شنې درې ګورې؟ الحمدلله لغمان خو د ښکلاو د درو او خو فطرتي هوا لري تازه او بیا پسرلی دی په ضمن کې نو طبعا خامخا اکثر ملګري دوستانو لر ولایتونو نه لغمان ته ننګرهار ته خصوصا بیا زموږ لغمان ته چې زموږ خپل ټاټوبی دی نو دې لپاره راغلي یاستو چې د اختر دلته په خوشحالي ولمانځو. سیدالله ورور اختر دې څنګه تېر کړه د اختر اول او دویم ورځ چېرته ولې څلورم ورځ به چېرته ځې لغمان ته راغلی د لغمان کوم ولسوالۍ ته ځې کوم ځای ته به ځې د لغمان؟ نو اختر اول ورځ خو الحمدلله خپل په کور کې ولو خپل نږدې دوستانو خپلوانو کره اختر مبارکۍ ته لاړلو او راغی مونږ کره راغلله بیا م پلان داسې ونیولو چې لاړ شو لغمان ته خپل وطن ته لاړ شو او زړه مو دی چې دولت شاه خواته او کلګوش خواته څه پروګرام سفر لرو څه میله بنډار لرو له خیر سره انشاءالله چې څه مشاعرې پروګرام هم جوړ کړل له خیر سره خدای رضا و زو انشاءالله. سمه ده ما خو به له ځان سره نه بوځې؟ حتما ولې نه تاسو زموږ سره لاړ شئ خو موږ طبعا خوشحالېږو په دې باندې چې دا زموږ ماحول او زموږ دغه مجلس او د بنډار لار هم سره پر سره رنګین شي. ډېره مننه. څه پلان لري د اختر پنځم او شپږم ورځ به چېرته ځې که په لغمان کې به یې بېرته به ځې خپل ولایت د کابل ته او که کوم بل پلان لري ننګرهار طرف ته به ځې
بسې کونړ ته بسې څه ملګري را سره دي هغې وایي چې ځو هغه ته ننګرهار ته ننګرهار ته کامې ولسوالۍ ته ځو چې هلته شیریخ ډېر مشهور دی ماما شیریخ مشهوره دی بالکل نو طبعا موږ لاړ شو موږ چې لږ خوند واخلو لږ به د ماحول له فضا نه خوند واخلو او دغه شیریخ هم سره نوشي جان کو بیا به ځو له خیره خپله ډېره ښه ده چار چې دلته مال ځان سره بوځئ حتما نړۍ مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو نو کتونکو دلته مې تر څنګ یو ځوان ولاړ ده د ده څخه وپوښتو چې دا د کوم ځای اوسېدونکی ده او اختر یې څنګه تېر کړی سلام ستړی مه شي وروره په خیر قراري ده ډېره مننه خوشحاله اوسې راځه نو په لومړیو کې راته ځان معرفي کړه نوم مې توحید ده د لغمان ولایت اوسېدونکی یم د ګومیان د کلي توحید جانه اختر د څنګه پیل کړی او څنګه دې تېر کړ ولا ښه م پیل کړی او ښه خلاص شو او چکرونه مې ووهه په د لغمان ولایت کې ښه د اختر دویمه او دریمه ورځ خو به چېرته نه وې تللی له خپل ولایت لغمان څخه بهر کوم بل ولایت ته خو به نه وې تللی تللی وو ملګري سره تللی وو هر چېرته تللی وو الیشنګ ته هم تللی درې ته الینګار ته هم تللی وو هغه ته هم تللی وو چې شی د نومې رشغان ننګرهار ته کابل ته کونړ ته دلته کوم ولایت ته نه وې تللی تللی یم پنجشیر ته هم تللی یم خامن ځای دی څه پلان لري د اختر په څلورمه او پنځمه ورځ به چېرته ځې پنځمه ورځ پلان مې ده چې ځم الینګار هغه ته ځم دولت شاه ته د لغمان یوه سرسبزه او ښایسته ولسوالۍ ده فکر کوم ښه ځای ده ښه شین ځای ده ډېره مننه توحید جانه دا راته ووایي که نه چې اختر دې څنګه تېر کړ دغه اختر د تېر په پرتله څنګه و دا اختر مخکې په پرتله نه ډېر ښه ده ځکه چې مخکې نامني و یو ځای ته سړی نه شو تللی غله ډېر و را دننه خلکو اوس نامني وه اوس ښه ده اوس هر چېرته تللی شو هر چېرته د اخلاصه تللی شو اوس الینګار ته مخکې نه شو تللی اوس تللی شو هر چېرته لاره کې څه خبره نشته د امن امان ده بلکل چېرته چې تللی وې که نه ننګرهار یا کابل یا کوم بل ولایت ته ته نه تللی وې که نور ملګري هم در سره ول ټول ملګري موږ سره وو ښه یعنې نور ملګري هم در سره ول ټول هو ډېره مننه نو تاسو ته ښه چکر ښه اختر غواړم د باران پلس فیسبوک باندې او یوټیوب چینل درنو کتونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو تر پایه وکتله که چېرته غواړئ چې تاسو د افغانستان له رنګونو ځان خبر کړئ د افغانستان له ښکلاو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ فیسبوک پاڼه لایک او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان